السلام علیکم مرګرو څنګه خیر ټیک ټاک یې امید لرم چې مرګرو ټول بخیر او والله زما په خپل باندې اراده و مې زه به یو ټیم داسې راپاسم او یو ویډیو به د دې یوټیوب والا په باره کې کومه چې یوټیوب لا ورشي نو ټول دغه یوه بولقه ده یو جړا ده یو هیر دی بس ته به یې قیامت راغلی په پاکستان کې او دو د په 200 روپۍ میک تیرور اغستې دی هر یو سړي د یوسف جان پیخیز د کړي دی ډز او په پردي کور ورننوځي او د دغه خلکو دیم خدای پاک بیخ او بنیاد وباسي چې لکه دا د دو په پیملی کې راځي او هغه کور ته دا کیمره ننوځي او د هغه زنانه مخ ښکاري په خدای تعالی مې د قسم چې د پښتنو جامې مو ویستې او د پښتنو نوم پرتګونه ویسته بله چې ویډیو وشي د کور له پیسې راشي بیا ستاسو څه کار دی چې په یوټیوب باندې تر د قیامته پورې ویډیو چلیږي او ټول د ځان دپاره لګیا د ځان دپاره لګیا او د خپلې مشهورتیا دپاره لګیا قسم مې دي په خدای که یو کس هم په دې غریب کور باندې تاسو مهربانه ټول دغه یوټیوب له لګیا دغه فیسبوک له خپل له لګیا دغه هم چې د پښتنو د هغه خلکو د خدای پاک بیخ او بنیاد وباسي مثال په طور زه به ځان والم چې زما په خاندان کې د چا کره کیمره نه نوته او ویډیو شو نو زما دي په خدای تعالی قسم چې هغه کور ته به ځو خټینان کې د موابایل وځو لکه ګپ دی لکه خدای پاک یو سړی غریب کو تاسو چې د مشهور زامن ناغلی ډز هغه تاسو خان کوي یکدم یې خان کوي اسمان ته ورسوئ په شرمونو باندې دا پښتانو شرمول او دا کوم هلک چې دا ویډیو کړې ده د دې جینۍ نه د کترینا کیپ نه چې دا ویډیو کړې ده کترینا کیپ نه ده او کله ولا شونډو له کیمره راولي او کله ولا مخ له کیمره راولي د دې له خو د ورځې 300 ویډیوګانې راځي او په یو واضحه خبره ته دا وکوم چې کم سړي په ویډیو د پاسه خپل نمبر ورکړی زما د په خدای تعالی قسم دا پیسې نیمونه سیوا دی کس لذي یو واحد طاهر خان منم چې ډایرک نمبر ورکړي د سړي او ورور ځان له وسر راکاږي دا نو ټول ورور ځان له لګیا دي او مسافر خدای خکه چرته ځانوم غرق او پر کو د خلکو د پاره او دغه یوټیوب ول پیسې لګي ځانوم تباہ او برباد کو او دو ګوره جرړه نخې او لکه کم دا کم حساب کتاب چې دو روان کړی دی دا د مسلمانۍ نم خلاف دی او دا روره د پښتو نه څه چې د په پنجابۍ کې هم غلط دی پنجابیانو تاسو ورته ویډیو ولیده او ډز او په پښتنې مخ ته ویډیو نه دا تاسو له دا واک اختیار چا درکړی چې په پردي کور نه نوځئ کیمره م نیولې او د جینۍ په ښکاره مخ باندې ویډیوګانې کوئ خدای م تباه او برباد کوي خدای م په دې روجې په خاطر تباه او برباد کړي دا څنګه چې دا پردی زنانه تباه او بربادي کړي او د دې جنۍ به دونه عمر نه که چېرې دو په خاندان کې لږ یو غیرتي انسان یي که نه د دې جنۍ به یا سبا مرګي یا بل سبا یا لا بل سبا سړی کوس بازاري م راغسي دا یوسف جان یو 2-3 کورونو ته ورغلی چې هر یو د ځانه د مشروط بچې جوړ کړی په دې پردو ورونو باندې ورننوځئ د دې پردو درشلو بېزتي کوئ خدای م تباه او برباد کړي روجې په خاطر د پښتنو جامې مو ویستې د پښتنو کې م هېڅ پرې نه ښوده دا او بیا ښه چې ویډیو وشي او 2 لکه 3 لکه تاسو د کور لور کې دا ویډیو تاسو بیا ډیلیټ کوئ ول نه یوټیوب هم ګنده کړی غول هم ترې جوړ کړي فیسبوک هم ګنده کړي غول او غوشان هم د دې فیسبوک نه جوړ کړي خدای م تباه او برباد کوي کم سړي چې خپل نمبر ورکړی ملګرو مسافرو د دې جولای خاطر دې روجې خاطر ته وګورئ چا له پیسې مه لیږئ که لیږئ هغه سړي له لیږئ په خپلو سره خبرې کوئ ته یې بیمار یې ریزه ډوډۍ دې په رخچار یې بېګانه نه خوړلي دا تاسو منئ یاره چې لکه ښځه ووایي لکه جاړي چې لکه ما ډوډۍ نه ده خوړې لکه دا خو د خدای بنده خو شرک دی دا خو د مسلمانۍ نه دا خبرې وتې دي دا خو دې فیسبوک وال د خدای پاک تباه او برباد کړي دا ټول د سیلمنۍ نه او یو څو کسان دي چې هغه نه یادوم ولې چې هغو پاک نمبر ورکوي به یې ځان له ورسره راکاږي لکه طاهر خان به والو یو 2-3 کسان به کې نور دي دا نور خو ټول د بزنسمین زامن ناغلي دغلته کې یو دی هغه باتینګڼو هغه ته ووایي ماله وایي دغه راکړه نمبر راکړه چا له نمبر نه ورکوي مونږ له پیسې راولېږه مړه دا تاسو څه کوس بازار راغه سړیه د دې پښتو په دې نوم باندې م خیڼ بوتلو خدای م تباه او برباد کوي